دا چې اوس هم د دوی چې د سنا ذریعه معاش کوي هغه ځناور دی او کشت دی. کشت په اسانه الفاظو کې موږ کروندې ته وایو. نو اوس هم بیا هم د جایداد کیسه چې زموږ راځي د چا سره راځي؟ د تر د زوی سره راځي که نه؟ یا یو طرف یې رسو کي یا بل طرف یې رسو کي. په پوله باندې زموږ ډېرې جګړې دلته راځي. اوس هم زموږ په پولو باندې فتنې دي او په پولو جګړې روانې دي. یو کس یې رسو کي چې نه دا پولې د دې سیټ ته شي، بل وایي چې نه پولې د دې سیټ ته شي. نو په دغې وجه په دوی دواړو کې غلط فهمیانې پیدا شي او بیا هغه غلط فهمیانې د نسلونو ته ځي. اوس دا مسلې په نورو قامونو کې هم راځي. په نورو قامونو دومره ترقي کړې ده چې هغوی د خپل منځ کې هغوی جګړې نه وي، د هغوی د دنیا په مال کې د نورو قامونو سره لکه موږ چاینا ته وګورو، امریکا ته وګورو. داسې زموږ دلته صحیح موږ راشه زما د تره زوی دوکان ویستو، زما د تره زوی راشه بنګله راکړه چې زه هغه 2 چته راکړه چې بل 4 چته راکړم. نو موږ د یو بل نه یو راوځي. ولې؟ ځکه چې زموږ سوشل اپروچ دومره دی. ته څاروی ساتي، ته پټې کرې، ستا سوشل اپروچ سره ته بار ته وتې دا دنیا لیدلې. بې تعلیمه پاتې شوي یو د اسلام په نامه. په هغې وخت کې هم پاتې شوي، د دی نه مخکې هم بې تعلیمه پاتې شوي یو د اسلام په نامه. او په اسلام کې څه و چې او دا په تا فرض دی، دلته به هغوی مونږ څوک پوهه کوي. دوی چې کله مونږ د دې ځناور نه او د دې څاروو ساتلو نه او د پټو نه مونږ راووتو، زمونږ طریقه چې کوم ده هغه د پرمیټیو نه کلاسیک سایډ ته راله. کلاسیک مطلب دا چې مونږ صنعت ته رالو، خربت سایډ ته رالو، تجارت مو شروع کړو. نو هله به مونږ څه وکړو؟ هله به مونږ د تشدد نه راوځو. اوس باچا خان بابا د دې لپاره څه کړي وو؟ په یو وخت کې مونږ سوچ وکړو تا به چاته وایي چې ته دوکاندار یې، په هغه به داسې لګېدو چې تو ته کنځل وکړو. باچا خان بابا له چې کومه پلار 15 جرې ځمکه ورکړې وه، په هغې باندې هغه په خپله سبزي مو کرله، ګني مو کرل او د ګړو داڼې چې کوم وه هغې په اشناګر کې ولګوله او خلکو ته یې وښوو چې راشه چې د خپلو لاسو ګټه څنګه وي. نو مونږ چې په بخه وایو چې باچا خان بابا ولې مثالي دی روږدی؟ ځکه چې هغه به هر کار شروع کوو د خپل ځان نه. دلته مونږ څه کوو چې دی رامخکې شي، دی رامخکې شي، دی رامخکې شي، زه به ځم نه